الله نور السماوات والأرض. د سورې بقره د 9 او 10 آیتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ژباړه: ټګي کوي دوی، یعنی په خپل ګمان له الله سره او له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. حال دا چې نه کوي ټګي دوی مګر له ځانو خپلو سره، حال دا چې دوی شعور نه لري، یعنی او نه پوهیږي چې ضرر یې هم دوی ته رسیږي. تفسیر: یعنی د دوی دا تیر ایستل نه په الله تعالی باندې چلیږي چې عالم الغیب دی او نه په مؤمنانو باندې څه اثر اچولی شي، ځکه هغوی د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه او نورو دلایلو او قرائنو په وسیله د دوی له فریبکاریو او دغلبازیو څخه خبریږي، بلکې د دې فریب وبال او د هغې خرابیو په حقیقت هم دوی ته بیرته ورګرځي، خو سره له دې دوی د خپل غفلت، ګناه او جهالت له امله په غور سره ورته نه ګوري او د هغه په نقصان او زیان نه پوهیږي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ژباړه: په زړونو د دوی کې مرض یعنی د شک او نفاق دی، نو زیات کړ دوی لره الله مرض، او مقرر دی دوی ته عذاب ډیر دردناک په سبب د دې چې دوی چې دروغ به یې ویل، یعنی په اظهار د ایمان سره. تفسیر: چې د هغوی پر زړونو کې د نفاق او د اسلام له دین څخه د نفرت او له مسلمانانو سره د کینې او عناد مرض لا پخوا موجود و. اوس د قرآن کریم د نزول او د اسلام د شوکت د ظهور او د مسلمانانو د ترقی، نصرت او لوړتیا له کبله د دوی هغه ناروغتیا لا سخته او درنه شوه. له دې دروغ ویلو څخه هماغه د اسلام په اړه د دروغو دعوه چې ویل به یې آمن بالله و بالیوم الاخر مراد دی، چې پاس تیر شو، یعنی عذاب علیم. په حقیقت کې د دوی د نفاق سزا ده، نه د مطلقو دروغو ویلو. ومن الله توفیق.